السلام کہتی ہے محترم وطن سے. اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تم ہے وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تم ہے چمن کی فضائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تم ہے چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شہادت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تم ہے خدا کی رضائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تم ہے چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں. Adnan saya berkata sih loh, sebagai kunci sini, apa sih? Kasih dulu. جی
داو محترم علامه صاحب چې تاسو په خپل خوږ اواز کې ملي نغمه چې هغه پیښ کړه نو اوس زه د دعوت خطاب ورکوم د داسې مشر ته چې هغه زموږ استاد دی بلکې د تنظیم چې څومره مرکزي کسان دي بلکې د حال کې څومره موجود دي نو اکثریت چې د هغوی شاګردان دي موږ چې څه زده کړه کړله او د دې مقام ته رسېدلو